السلام علیکم د انعکاس راډیو تلویزیون درنو لیدونکو او خوږو اورېدونکو د روغ ژوند په طبي خپرونه کې زه ډاکټر شکیل یوسفزی درته هرکلی کوم. درنو لیدونکو د تل په څېر بیا هم د یو ناروغۍ د منځته راتګ تداوۍ او وقایې باندې خبرې کوو چې نن مو ډېرې مهم موضوع ته دغه خپرونه ځانګړې کړې ده چې هغه د کرونا ناروغي ده. تاسې هم کولی شئ دغه خپرونه تر پایه پورې راسره وګورئ او کومه پوښتنه د کرونا د ناروغۍ په اړه باندې لرئ یا کوم مشکل لرئ، کومه تنفسي ستونزه لرئ، کولی شئ نن موږ سره په دې خپرونه کې برخه واخلئ او ډاکټر صاحبان به تاسو ته په دغه برخه کې پوره او مفصل او تفصیلي معلومات درکړي. په خپرونه کې راسره ډاکټر صاحب خلیل الله امان مولوي زاده د انتاني ناروغیو پیاوړی متخصص او ډاکټر صاحب اجر رحمان د شرقي زون د ناروغیو د سروینانس مسؤل، دواړو ته ستړي شوي یم. په خیر راغلی ډاکټر صاحب. مننه، کور دې ودان. ډاکټر صاحب راځو که لیدونکو ته تاسې د تاریخچې په اړه باندې معلومات ورکوئ چې د دغه کرونا وایرس له کومه ځای څخه پیل شو او څنګه زموږ او ستاسې هېواد ته چې تېره ورځ هم یو پیښه پکې مثبت شوې ده په هرات ولایت کې. بسم الله الرحمن الرحیم. شکیل جان لومړی تاسو ته او الکوزی صاحب ته او د انعکاس ټول کارکوونکي تخنیکي همکاران دغه کسان چې ما ګوري اوري زما غږ محمدي تحفې ورته وړاندې کوم چې السلام علیکم ورحمت الله. وعلیکم السلام. کرونا وایرس چې دا یو آرنې وایرس ده او ډېر خطرناکه ده او ډېر وژونکی دی چې قطر تقریبا 100 نه تر 180 نانومتر ده او په همدې خاطر خطر لرونکی دی او کرونا په نامه یادېږي. دا لومړی ځل په 1955 کال کې دا کشف شو او بیا تر 1980 کال پورې دا مطالعې لاندې و چې وروسته بیا په 2003 کال کې په آسیایي هیوادونو کې دا بیا پیدا شو چې په دې کې تنفسي ناروغۍ منځته راوړي چې سارس ورته وایي مشکل او تقریبا 8000 کسان په دې ناروغۍ کې اخته شو چې 10% وفیات درلود. بیا بل ځل په 2012 کال کې دا بل ډول د کرونا وایرس کشف شو او منځته راغی خصوصا په خاوره میانه کې او په دې کې تقریبا سعودي عربستان کې 140 کسان په دې ناروغۍ مبتلا شو چې وفیات ډېر لوړ و. تقریبا 250 کسان تلفات په دې کې موجود وو. بیا په 19 دسمبر کې په 2019 کال په چین ووهان ښار کې دلته چې په یو رستوران کې ویل کېږي چې هغه رستوران د بحري غذاګان هلته پخې کېده او مصرفېده او خلک اخیسته د هغه ځای نه. هلته نشهت پیدا کړه د دې ځای نه چې ډېر یعنې اوس چې رسنیو دا ټول وایي او کتابونه هم لیکي چې دا د زیاتر په مار او فکر کوم چې په دا شاپره کې چرمي چې ورته وایي د دې نه نشهت وکړه انسانانو ته. وروسته د هغې نه چین ته ډېر په سرعت انتشار وکړو او ډېر کسان په دې کې اخته شوي دي چې تاسو اوس خبرونه اورئ چې ډېر وفیات هم زیات دی. بله ډېره مننه امان صاحب. بیا به هم تاسو ته راګرځو یو ورور د سمنګان ولایت نه په اړیکه کې د رحمت الله خان د دې اړیکه به راواخلو چې دا کومه اړیکه لري. رحمت الله خان د سمنګان نه په خیر راغلی زموږ خپرونې ته. ډاکټر صاحب نن اول سلامونه وړاندې کوم او بل پوښتنه لرم ډاکټر صاحب نه ده اول دا پوښتنه وه چې کوم مرض ایران سره د افغانستان حکومت هغه مرض بند کړی و هغه بېرته خوشې کړ. هغه مریضان هغه ناروغان چې له ایرانه راځي آیا هغه چک کېږي نه چک کېږي؟ که همداسې بېرته همداسې نامعلومه همداسې راځي او ولایتو ته هغه خو د ایران سره داسې پوله لرو موږ چې هغه نه قاچاق و غیر قاچاق په قانوني ډول هم غیر قاچاق په ډول باندې مهاجر راځي او ایران نه آیا قاچاق څخه چې کوئ تاسو څه وینئ چې دا وایرس به سره انتقال نه شي دلته افغانستان ته؟ سمه ده، ډېره مننه. ستاسې پوښتنې ته به ډاکټر صاحب اجر رحمان حتمي ځواب درکوي چې په دغه برخه کې دوی څه کړي دي. کور مابد چې د سمنګان ولایت نه مو موږ سره اړیکې نه وه هلته د انعکاس تلویزیون صفحې په رڼه شکل باندې تاسو ګورئ؟ دلته یې ګورو وروره په ژوندۍ بڼه یې ګورو. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ، ژوندي اوسئ. راځو ډاکټر صاحب بیا به هم تاسو ته راګرځو. دغه ورور پوښتنه به هم ځواب کوو چې اوس زموږ او ستاسې یوه لاره خو وتړل شوه چې هغه د ایران څخه چې کوم په رسمي ډول باندې مهاجرین تګ راتګ یې کوو هغه وتړل شوله. بسم الله الرحمن الرحیم. جناب ډاکټر صاحب شکیل تاسې ته، ډاکټر صاحب خلیل ته او ستاسې ټولو تخنیکي همکارانو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ډېر یو ښه پوښتنه ده چې زموږ عام خلک هم په یو ډول تشویش کې دي. نو دا به ډېره ښیي چې په دې باندې بحث وکړو چې کوم کیس ته موږ مشکوک کیس ویلی شو، کوم کیس ته موږ احتمالي کیس ویلی شو، کوم کیس ته موږ
تایید شوی کیس ویلی شو او کم کیس ته موږ موسمي انفلوئنزا ویو نو دې باندې باید سړی په دقیق باندې پوه شي او د هیوادوالو او ټولو خلکو دغه تشویش رفع شي. مشکوک کیس ټول هغه اشخاص چې شدید تنفسي انتان ولري، لوړه درجه تبه ولري، ټوخی ولري، نفس تنګي ولري او دا راز د دې سبب شي چې ناروغ په روغتون کې بستر شي او کوم بل داسې ښکاره دلیل موجود نه وي چې د تنفسي اعراضو هغه کلینیکي منظره ظاهر کړي او همدا اشخاص د اعراضو د علایمو د شروع کېدو نه مخکې 14 ورځو کې د چین هیواد ته او یا هم د ایران ته د سفر تاریخچه ولري. دا موږ دپاره یو مشکوک کیس دی. د دې نه علاوه که یو څوک د خپلو اعراضو علایمو د شروع کېدو نه مخکې 14 ورځو کې د کرونا ناروغ د یو مثبت کیس سره په تماس کې وي او په هغې کې 14 ورځو پورې اعراضو علایم پیدا شي، دا هم موږ دپاره مشکوک کیس دی. د دې نه علاوه هغه ځای چې د کرونا وایرس د مثبتو ناروغانو یا د کرونا وایرس د مشکوکو ناروغانو د تداوی لپاره مختص شوی او هغې سره څوک په تماس کې راشي او د 14 ورځو په جریان کې د اعراضو علایم مخکې 14 ورځو په جریان کې د اعراضو علایم پیدا شي، یعنې هغې سره تماس وکړي او بیا 14 ورځو کې دته همدغه د تنفسي سیستم اعراض علایم پیدا شي، نو دغې ته موږ مشکوک کیس یو. په دې کې باید دغه خبرې ډېره زیاته په نظر کې ونیول شي. زموږ ټولنه هم اکثرا موږ ته زنګونه وهي چې مثلا عادي زکام روزه شي، نه یې سفر تاریخچه لري، نه یې سفر تاریخچه لري، نه ایران ته د سفر تاریخچه لري، نه چین ته د سفر تاریخچه لري او نه هم د مشکوک یا تایید شوي کیس سره د تماس تاریخچه لري. خو هغوی داسې فکر کوي چې موږ کرونا یو. نه، دا یو موسمي انفلوئنزا ده. بیا موږ تاسې مخکې هم لرو، دا په دې ملک کې موجوده ده، په ټولو ممالکو کې موجوده ده، موسمي انفلوئنزا ده او مثلا ډېر زیات د تشویش وړ نه ده. د دې نه علاوه موږ احتمالي کیس هغه کیس ته ویو چې هغه د هغې چې مثلا د مشکوک کیس دی، اعراضو علایم لري، خو د 2019 کرونا وایرس یا کوویډ 19 چې ورته وایي یا کرونا وایرل ډیزیز 2019 چې ورته وایي، د دې لپاره د دې لابراتواري نتیجه چې دا بې نتیجې او یا د پان کرونا اسید ټسټ مثبت وي، یعنې د متخصص هم دلته ناست دی چې د کرونا وایرس چې دا یو ډېر غټ فامیل دی، په دې کې ډېر زیات وایرسونه دي چې یو یې اوس همدغه 2019 کرونا وایرس دی. د ټولو کرونا وایرسونو لپاره ټسټ مثبت وي، ولې د خپله د 2019 کرونا وایرس لپاره ټسټ بې نتیجې وي او یا هم د تنفسي سیستم د لابراتوار نور تنفسي سیستم د هغې دپاره کوم لابراتواري شواهد موجود نه وي، نو دا زموږ دپاره څه شی دی؟ دا یو احتمالي پیښه ده. مثبته پیښه موږ هغه پیښې ته ویو چې همدغه مشکوک کیس چې د سفر تاریخچه هم لرلي او اعراضو علایم هم ولري، بستر شي، د هغې نه سمپل واخیستل شي، ولیږل شي او لابراتوار دا تایید کړي چې مثلا دا په 2019 کرونا وایرس اخته دی یا مثبت دی د هغې دپاره، نو دې دپاره بیا موږ دغه کیس ته موږ تایید شوی کیس ویو. که چیرې یو شخص په دې ناروغۍ مصاب شي څومره اختلاطات دا ورکوي؟ لکه چې ډاکټر صاحب وویل دا د شخص معافیتي سیستم پر مربوط دی او که چیرې مثلا عمر زیات وي په دې ناروغۍ چې لکه چې مزمن ناروغۍ لکه چې ډي ام مثلا شکر یا مثلا قلبي ناروغۍ مبتلا وي، دې کې بیا اختلاطات ورکوي چې اختلاطات مثلا نمونیا د شدید نمونیات اختلاطات هم بي آر ډي اس ده، مثلا سپسس ته ځي، سپټیک شاک ته ځي. بیا په ټول دنیا کې مثلا سپټیک شاک ته چې مریض لاړ شي 90% مړ کېږي، نو د دې سلو مثلا تداوي چې کېږي هم دا اختلاطاتو تداوي کېږي په دې رقم. او په وقایه کې ډاکټر صاحب لکه چې وخت هم فکر کوم ډېر کم به وي، د وقایه کې ډاکټر صاحب خبرې وکړه، خو یعنې وقایه ډېر مهم ده، د خلکو مثلا سهمګیري ډېر مهم ده. یو که ډېر په افشاري کې وزارت هم ډېر په افشاري کې په لاس مینځل و، دا خو زموږ د اسلام تقریبا 14 کاله مخکې ویل چې لاسونه مینځل یعنې د ایمان یو جز ده که نه. لاس مینځل طریقه هم ډېر مهم ده چې دا خلک باید زده کړي او اپډیټ ټایم یې ورته ټاکل شوی دی 10 نه تر 18 سیکنډ پورې یعنې دقیقه پورې د لاس مینځل ده چې هغه 6 یا 7 چې د عملي لري که نه. یو همدا ده چې په دې رقم مثلا صابون اخلي پاک اوبو سره، په دې رقم دا اول مرحله ده، بیا 2 مرحله په دې رقم مینځي، بیا 3 په دې رقم ده،
مینځل کېږي او بیا څلورم چې ده په دې رقم ده، بیا پنځم چې ده په دې رقم ده، شپږم په دې رقم او اوم په دې رقم. یعنې هر یو دا دومره تقریبا 10 نه تر 15 ثانیې باید د وخت ونیسي په دې کې، یعنې دا ومینځل شي. او که چیرې نه وي صابون موجود نه وي، اوبه موجود نه، هینډ ډراپونه شته په هر شفاخانه کې موجود ده، هر ځای کې موجود ده. هغه هم اندازې په کورونا وایرس کې اندازه وایي ټاکل شوې ده چې وایي د 15 ملي نه کم نه وي. دا اچول کېږي، کله چې واچول شو اول دا رقم لاس مثلا وکړي او دې کې وایي 10 ثانیې کې دا باید چې یعنې په لاس کې باید ووهل شي که نه، بیا وروسته د هغه نه په دې رقم ده او بیا وروسته د هغه نه په دې رقم مینځل کېږي، بیا دا پاکېږي. لکه چې ډاکټر صاحب وویل ماسکونه ډېر مهم ده، کوم ځای چې کیس مثبت وي هغه ماسکونه د عادي ماسکونه که چیرې کانټکټ سره کوم کس مصاب دي د عادي ماسکونه نه تېرېږي دا وایرس، هغه N95 ماسکونه دي چې د هغې بیا استعمالېږي، ډاکټر صاحبان استفاده کوي د هغې نه. بله ډېره مننه. ډاکټر صاحب یو شي ته چې راشو، دوی ویلې چې د څارویو د غوښې نه شکر موږ او تاسې مسلمانان یو او موږ حلالې غوښې خورو، حرامې غوښې چې کومې موږ اسلام منع کړي دي د هغې نه استفاده نه کوو او نه خورو او نه زموږ وجدان موږ ته دا اجازه نه راکوي چې موږ دا وخورو. که چیرې غوښه موږ خورو یا هګۍ خورو یا همدا رقم ته کوم بل شی خورو، دا په اسلام کې جایز دي. په کوم طریقه باید دا وخورو چې تر څو د دې ناروغۍ چانس پکې کم شي؟ نور هګۍ لکه چې دا وایرس د حرارت په واسطه له منځه ځي، کاملا له منځه ځي. هګۍ چې پخه کېږي داسې ونه شي چې د ژیړوالی خام پاتې شي، مکمل باید پخه شي هګۍ. او غوښه چې پخه کېږي مکمل باید پخه شي، نیم پخه مثلا د بعضې ولایتونو کې خوړل کېږي دا باید نه وي، مکمل پخه شي. نو دا وایرس د حرارت په موجودیت کې له منځه ځي، کاملا له منځه ځي. بله راځو ډاکټر صاحب تاسو ته په آخر کې کوم صحي پیغام لرئ مهرباني وکړئ. بس صحیح پیغام خو دا دی چې بس ټول خلک باید چې دغه مخکې د وقایي کوم میسجونه مو ویلي دې باندې عمل وکړي. کوم پیغامونه چې د کنټرول په موخه د وزارت صحت عامې د چینلونو له لارې د دغه صحي تبلیغاتي موادو د لارې خپرېږي، په دې باندې عمل وکړي انشاءالله. تر څومره چې موږ او تاسې په دې باندې عمل وکړو، مثلا تکرار به بیا ضرور نه وي چې زه بیا تکرار کړم، په دې عمل وکړو، د خپل دغه ټولنې سره او د خپل وزارت صحت عامې سره لاس ورکړو، انشاءالله د دې ناروغۍ هغه انتشار به موږ کم کړو. بله ډېره مننه ډاکټر صاحب حاجي رحمان الیکوزی د مشرقي زون د شرقي زون د ساري ناروغیو د سرویلانس مسؤل. کور ماباد خوشحاله اوسئ چې را لیدونکو ته مو معلومات ورکوو. ډاکټر صاحب خلیل الله امان مولوي زاده د انتاني ناروغیو پیاوړی متخصص له تا مننه کوو چې را لیدونکو ته مو معلومات ورکړه د کرونا ناروغۍ په اړه. مننه کور مودان چې تاسو مثلا دومره خدمت کوئ او خلکو ته د ناروغیو په ارتباط معلومات ورکوئ تر څو خلک د دې ناروغۍ نه ځان وساتي. ډېره مننه خوشحاله اوسئ. د انعکاس راډیو تلویزیون درنو لیدونکو او خوږو اورېدونکو د روغ ژوند طبي خپرونه نن په همدې ځای باندې پای ته رسوو. تر راتلونکې خپرونې پورې ما ډاکټر شکیل یوسفزي ته اجازه راکړئ. د الله په امان ښه وخت ولرئ.